یو پاچا ته دوه ښکلي بازان ډالۍ شول. دا بازان ډیر ښکلي او قوي وو. پاچا د دې بازانو په ارزښت پوهېده چې ډیر زیات دی، نو ځکه یې د دربار د مرغانو پالونکي ته وسپاره او ورته یې وویل ښه یې وروزه او د ښکار لپاره یې چمتو کړه. میاشت وروسته باچا د بازانو پوښتنه وکړه. روزونکي ورته وویل باچا صاحب، یو باز مې ښه وروزه او ښکار ته تیار دی، خو بل له هماغې لومړۍ ورځې تر اوسه پورې د باغ د یوې ونې په څانګه ناست دی او هیڅ نه الوزي. پاچا اندېښمن شو. د دربار ټول ماهر ښکاریان او باز پیژندونکي راوغوښتل او ورته یې وویل لامل او حل پیدا کړئ. هر یو ډیر کوښښ وکړ، هر هنر یې وکاروه، خو باز بیا هم د څانګې نه پورته کېده. پاچا وویل که هر څوک دا باز والوزوي ښه لوی انعام به واخلي. دا خبره په ټول دربار کې خپره شوه. ډیر کسان د هیلو او جرأت سره راغلل، خو باز بیا هم په څانګه ناست پاتې شو. بله ورځ پاچا په حیرانتیا سره ګوري هغه باز چې تل به په څانګه ناست و اوس په هوا کې لوړ الوزي. وزرونه یې غځولي او په ازادۍ سره الوت کوي. پاچا حیران او خوښ و. پاچا پوښتنه وکړه دا معجزه چا وکړه؟ د دربار خادمانو یو عاجز باغوان ور وښود. پاچا حیران شو چې دا کار نه د کوم ماهر ښکاري او نه د کوم باز پیژندونکي بلکې د یو ساده باغوان دی. پاچا ترې وپوښتل راشه ووایه څه چل دې وکړ؟ باغوان مسکی شو او ویې ویل پاچا صاحب کار ډیر ساده و. ما هغه څانګه پرې کړه چې باز پرې ناست و. کله چې څانګه پرې شوه باز پوه شو چې وزرونه لري نو والوت. پاچا د دې خبرې ژوره معنا درک کړه. ځینې وخت موږ ځکه نه الوزو چې په خپلو آرامتیاو پورې نښتي یو. کله چې هغه څانګې پرې شي نو موږ بیا پوهیږو چې وزرونه لرو او الوتلی شو. کیسه دلته په یوه پوښتنه ختمیږي. ستا په ژوند کې کومه داسې څانګه ده، ویره ده، عادت دی که ارامتیا؟ که له هغې څانګې پورته شي نو ته هم خپلې وزرې پیدا کوي، خپله الوتنه کوي او خپلو هیلو ته رسیدلی شي.